کراتو مو اوریدلی دي چې طالبانو ویاند رسنیو ته د ویلي دي چې دغه خودکش حمله او ترهګري بریدونه د دوی لخوا ترسره کیږي. په دې کې شک نشته چې کله جنگ غیر متوازن وي د متوازن کولو دپاره بېلابېلې لارې په کار اچول کېږي، مخصوصا د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه کافي کېدل، د تاکتیکونو کافي کېدل دا په دې کې شامل دي. ولې موږ په مجموع کې دې خبرې باید ټینګار وکړو چې موږ افغانانو دپاره په کار دا ده چې د ګرانې ستونزمنې او نامطلوبې لارې په ځای باندې مطلوبه لار، اسان لار، معقوله لار چې هغه صلح ده، هر چا عاجل دغه ټول مشکلات چې ورزافزون دي دا د دې ګواهي ورکوي او د دې لپاره ټینګار دی اصلا چې باید هر چا عاجل د جنګ ځای صادقانه صلح ونیسي. ستاسو له آن د نړیواله ټولنه د بیارغونې او په ځانګړې توګه د دولت او طالبان ترمنځ د منځګړي په توګه مثبت رول ارزولی شي؟ وقتی که ما از تفاهم بین الافغانی نام میگیریم اصلا اینقدر زیاد احتیاج نمیمانه خوشبختانه به منجگری به بعضی محافل جهانی، ولی باز هم به حیث ناظر میتونه که اینا بعضی نکات داشته باشه، نکات مسئولیت و نکات قوت دادن به جریان صلح، ولی بخیالم همچون جریان که تفاهم بین الافغانی باشه آسانتر و سریعتر و بدون ملالت و کسالت است. از اینکه در میان طالبان افراد خارجی دیده می شوند و اکثرت آنها در عملیات انتحاری شرکت می کنند، واضح است که آنها اهداف خاص خود را دارا می باشند. بنا به نظر شما آیا طالبان بالای آنان کنترل دارند تا از چگونگی مذاکراتشان با دولت موانع ایجاد نمایند؟ دلته جنگ دی، په جنگ کې په دواړو خواو کې غیر افغاني حضور ډیرو لږ لیدل کیږي، مشهود و غیر مشهود، ادعایی او ثابت. حضور په طرفینو کې غیر افغاني حضور موږ نسو ردولی، لږ ډیر د ادعا تر حده پورې علني او غیر علني، قوي او ضعیف. دا ستا کله چې موږ د صلح په درشل کې یو، صلح راځي، خوشبختانه دغه حالتونه چې غیر افغاني حضور دا که یوې غاړې ته که بلې غاړې ته، که یوې خواته قوي بلې خواته ضعیفي، که بلې خواته مرئي بلې خواته غیر مرئي، دا د منځه ځي. او ښه خبره هم دا ده چې دغسې یو حالت موږ ولرو چې خپل افغانان باید له ډېرو اوږدو تجربو څخه په خپل افغاني ابتکارات په لاس کې واخلو، په خپلو پښو ودرېږو، همه جانبه استقلال حفظ کړو.